Agora. Khatems option there sir. Khatems किस कार की for example simply कि यो text बोले कि सही है बिन plus मेरा insert तरह का मतलब वास्ता सही था और दी तो मैं hyperlink work कम जिन work की दावे दी सर दा फाइल जोड़ को कि दिल तो मैं बल hyperlink work दा फाइल मुआलो की अगले आशा ओके सही है और जरा जम उस गोरखा द पेज लेआउट की पहले ने मसल तेम्स थे दा गोरे टेक्स्ट चेंज की लिंक्स हम चेंज की और इफेक्ट हम चेंज की सही है दा सिर्फ कलर चेंज की दा सिर्फ द फॉन्ट चेंज की दा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इफेक्ट सब दी इफेक्ट वाला चेंज की दिस इज द डे दा गोरे सही है दा इफेक्ट चेंज की ये डबल क्लिक डबल इफेक्ट होता है अखला सही है उसका इफेक्ट चेंज है चेंज होना चाहिए हम मार्जिन में रिक्वेस्ट है हां जरा जरा तो प्रिंट गोर दी द मार्जिन्स में लेफ्ट मार्जिन्स राइट मार्जिन टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन्स क्लोज सुमरा वाड़ी तखपल जाता है वाइड सही है نيرو اخذ السوشيال ده اورينتيشن بيج ده شو ولا واحد ديزي نما كولا شيء سوري ديزي انت اوكي او يا ديزي نما كولا شيء صحيح صحيح شو بس لازم نعمل ده مكان بل ده سايز بتا سو اي 4 بقى صحيح print area मतलब ده इनका कि मां कलर लिख ली 1 2 3 4 5 और नूर दासी काजोस print को टूल print की गोरे زي ما يوازي ده numbers دي ما ده print شيء ده بس select كده سي او ده وتاي set print area اصبر ورتا بل زي print دي صرف مع 1 2 3 print की सही ده بل شيء option بل ده واپس راشه clear print area واپس دا area print clear print remove sorry دلته کې clear print area واپس دا ټول print کی सही ده clear print area بل ब्रेक्स थे ब्रेक्स का मतलब दा है सपोज जल्दी तरीके में दा जनवरी डिटेल्स दी सही है दा फरवरी डिटेल्स दी फरवरी सही है ना और दा مثلا मार्च ده और बस दा द्रीब میاشتې دي ما سره نو ګوري सही द्रीब میاشتو ریکارډ دی را سره سپوز دلته کې نیم کلاس فیس ایډرس پیډ بلن دی وی میاشتې دی او مقصدونه بلې میاشتې بلې مې او دا ټول ماته یو پیج کې پرنٹ کیږي کنه صحیح ده کنه دا ګور پرنٹ دوی سره شي ټول یو پیج کې پرنٹ کیږي زه چې هر میاشتې بیل پرنٹ شي نو بیا دې سنټر کې دی درشه ته انسرټ پیج به اوس ګور ورته next صحیح شو خوشی بل اوپسی چه ده کلیر سوري پیج بریک ریموو پیج بریک واپس به ریموو کی او کوته چې ریسیټ آل په خپل حالت کې براشي دوباره په باندې کلیک کا صحیح ده ها دا پیج بریک بل چې بیک گراوند دی بیک گراوند کوم کلر ورکه کوم ډیسکټاپ دا والا یا فور ایگزامپل دا خپل ایمیج واچو صحیح ده کلیر ده اتوماتیک بیک گراوند کې ودا راځي صحیح ده ډیلیټ کې واپس نه دا پرنٹ کیږي نه صرف سکرین د پاره ده डिलीट का वापस डिलीट की सरजिदा वडू ना دا خپل سایز باندې راځي صحیح ده دا ګور پرنټینګ نه راځي چې 6 10 پرنټ پرو کیو خو دا راځي چې پرنټ کې څه ونه خو دا نه راځي صحیح ده نو واپس په سبمټ دیږي نه کلوز صحیح ده واپس به دا کلوز بل چې پرنٹ ټایټل ده څه ده پرنٹ ټایټل د پرنٹ ټایټل کار څه ده د پرنٹ ټایټل کار دا ده سیو مقصد ده ښا چې راشه ته پرنٹ ټایټل باندې کلیک اول نه مثلا پرنٹ دی کوم ایریا غواړی ته پرنٹ شي دروازه باندې پاسه دی باندې کلیک کا او دلته دا ایریا ورته سلیکټ کړه دا ایریا غواړم اوکې سلام علیکم خام زده نو ور سره ګور بند کا اوکې صحیح ده زدا اوکې کما اوس ګور پرنٹ ګور ورته دا آپشن او دلته کې دا آپشن یو شی صحیح ده او په صفه کا اوس بیا ټول پرنٹ کی او بچا آرام
سلو خبرې کوه کلوز صحیح ده پوه شو دې باندې اګلا صاحب print title کې دنه اوس بل rotate repeat at top دې option کار شه rotate repeat at top دې کار دا دی for example زرا زم لګوره ښه دې زرا زم لیکم نه class fees address phone number او بل for example بس زرا زم دې ته دا ما سره heading شو دې څه کار کوم color مو ورک size مو ورک او زه اوس لیکل کوم name خان class مثلا word fees for example da address for example board or phone number for example da phone number صحیح دی اوس زرا زم دې select کوم خو ډېر لیکل کوم را روان املا او سپو کوېشن مارک کوم مطلب دې مطلب دا دی چې دا ټول ما سره نمونه دي صحیح دی دا ټول ما سره کلاسونه دي دا ټول فیسز دي دا ټول اډرس دي دا صحیح دی که څه پرنټ کړی ته زما وګورم نو ما سره څو پیج دي 13 پیج نو دا سر پر پیرانی پیج کې شته نور کې نشته دا هډینګ ګوره نیکسټ په دویم پیج کې نشته اوس ما ته پته نه لګي چې کوم یو نیم دی کوم یو کلاس دی کوم اډرس صحیح دی او فون نمبر سره نو او که پته هم لګيږي نو زه غواړم چې دا کوم هډینګ دی کنه دا په ټول پیجونو کې راشي نو دې پر آپشن استعمالي کوم یو دې پر دا آپشن استعمالي دا دلته کې راشه په دې باندې کلیک کا او دا ګوره روټ ریپیټ اټ ټاپ دلته دا روټ سلیکټ اوکې وک صحیح دا چوکي دې کړه او اوس ګوره خرن نو کوم دې فاسر پیلنې پیج دی کنه پیج 1 of 14 next واپس ختمول غواړي لاړ شو ما د سیم کار اوس کچې ته دا ریکارډ ما سره دسی مثلا نیم کلاس فیس پیج اډرس صحیح دی کنه او دلته ځکه چې احمد کلاس ورډ فیس دومره پیج کړی دی او اډرس بورډ صحیح دی کنه او زه دغه د سلیکشن کوم سپوز دې د زوته بچ یار راسه او سایز مو غټ ک او دې د سلیکشن کوم ته دې سایډ تراشه دا ټول ما سره شي دي دا ټول ما سره سپوز نمونه دي these are names addresses fees paid او څه شي دي classes دي class دا address دا سره ما سره مختلفه fields دي او زه غواړم چې دا پرنټ دراشم ګورم چې ما سره 8 pages دي کزه نیکسټ کوم نور پیجونو کې ما سره هډینګ نشته پریویس پیلنی پیج نشته نو ته وای کالم ریپیټ اټ لیفت کالم برابر ریپیټ کې هغه کوم ځای کېږي هغه دې ځای کېږي سپوز راشه دلته کې په دې کلیک کا او دلته کې ورته کالم ریپیټ اټ لیفت دا کالم ته سلیکټ کا او اوکې کا اوس ګور ورته نیکسټ صحیح ده ټول کې ودا راشي کلیر ده کوم څه دی باندې څه پرابلم نشته دی ها ورته څه چې ګریډ لاین مطلب دا دی کزه راشي مثلا دی شیټ دا او دا پرنټ ته لاړ شمه دا ګور دی ګریډ لاین نشته دی نو کزه راشي دیز نه مطلب چې او څنګه دا ګور مخ آپشنز تراوي اوس چې کار کوه پیج لیاوټ نه چې کار ګریډ لاین کزه اون کما اوکې کما دا ګور ګریډ لاین راغله صحیح ده کته نه غواړي ګریډ لاین نشته ته نه غواړم اوکې صحیح ده بل څه شی ده کچې ته کلر بي بلیک اینڈ وایټ وته پرنټ کیږي صحیح ده اکل به ختمي بلیک اینڈ وایټ وته راځي صحیح ده په دا فور ډیپند کوي ستا پرنټر باندې ډرافټ کوالټي خراب کوالټي کلر به زیات نه مصرفوي څه شی پرنټر صحیح ده کنه نو کېګا دا ګور خراب کوالټي وته پرنټ کیږي بل آپشن څه ده رو اینڈ کالم هډینګ دا ګور ABC 1 2 3 وته پرنټ کیږي صحیح ده دا ABC 1 2 3 وته پرنټ کیږي بل آپشن څه ده بل آپشن دا چې سیل ایرر نو مطلب دا ده کچې ته ایرر فور ایگزامپل مالته یو ایرر جوړ کړی چې 90 پلس خان دا غلطی ده کنه غلطی ده کنه نو دا غلطی که پرنټ شنو بیا خو بده خبر ده کنه شرم ځای نو زه چې دا غلطی ماته م پرنټ کا نو راشه ته چې ورته چې نه ماته څوکا بلینک کرا دا اوکې چې کوم ځکه ایرر یا غلطه بلینک کا یا چې کوم ځکه ایرر یا ماته څوکا ماته داسې ساين پکې واچا وګوره داسې ساين پکې واچا کلیر ده نو دا آپشن دې په استعمالي دلته یو آپشن بل دی ګوره دا آپشن څه په استعمالي کومنټ دا کومنټ دلته کار کوي پرنټ کړه ځنه دا چې کله کومنټ واخلې کومنټ فور ایگزامپل راشه ریویو دا ورته this error is not belong to me زه ته لیکم چې this error not belong to me دا زما ډیپند نه کوي کنه دا اوس ګوره ورکی کنه نو په دې آپشن باندې کلیک کې په دې شو بشي اوس که زه پرنټ کوم درشه ګوره نشته ده نخ کاری پرنټ کیږي نه ورک ده کته غواړي چې پرنټ کې راشي برش دلته څه وکي
دلته راشي او دلته وسو ته وای دلته راشي ته چې ماته ته چې ډسپلی اون شي ماته ډسپلی کوم شي باندې صحیح ده دا دې لپاره استعمال کیږي او بل آپشن لاندې اخري کو آپشن چې ډاون دین اوور دین ډاون دا ډول سره لپاره استعمال کیږي دا ډول ال استعمالي چې د شیټ 4 شیټ 3 کې زراشم خټ زیات لیکایو کما دې سایت تم لاړ شم ولاندې راشم او د زولي کوم خان صحیح ده کنه نو اوس ګوره زګوره خان بسنګ مطلب کې کزراشم ویو دا او ویو کې ورته چې ماته پیج بریک سو ہے پیج بریک ها نو ګوره دا ماته خی چې یار پیج 1 صحیح ده کنه پیج 1 دا ده بیا پیج 2 ما سره دا ده بیا پیج 3 ما سره دا ده بیا پیج 4 ده لس لاندې چې کله دا ختم شي بیا بر راشي کولم 4 لک بارا مې دلته زه ریکارډینګ کوم لک بارا خبره مکو او بچا چې کا وساته لک بارا صحیح ده کلیر ده نو ګوره د دې تاسو کار کولای شئ پیجز ځان ته سیکوینس برابرول شي کوم ځنا دې ځنا ګوره ښه دلته راشه ته چې مت سو کال تک دلته او د ګوره اوور ډاون اوس ګوره 1 2 3 او مخ کما دې ځنا زو تاسو ته چې نه داسې نو بیا څه شي 1 2 کلیر ده واپس غواړم چې خپل سکرین نارمل وګورم نو ویو ته راشه نارمل باندې کلیک کړئ نو سره نارمل شي کلیر ده دا اثر تاسو ته شوینګ لپاره ده دا موږ سره څه پیج لیاوټ کړته دي پورې از د سینه فور yes the end of the say that tomorrow we will start from here okay yes